امونه ملګرو الله دې وکړي چې ټول روغ او جوړ یاست او ژوند مو ښه روان وي د یو نوي ویډیو د یو نوي موضوع سره بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم ملګرو ستاسو د پوښتنه مې پوښتنه راخیستې ده دغه پوښتنه تکراري ډېر ځلې شوې ده او هغه دا ده چې زما 9 میاشتې کېږي یا 8 میاشتې مې کېږي یا 10 میاشتې مې کېږي ما انټروی ورکړې تر دا ماته جواب نه راځي آیا زه اوپرا سره اړیکه نیولی شم څنګه اړیکه ونیسم او ولې دومره وخت اخلي دغه پوښتنې ډېرې زیاتې کېږي ما په ډېر مخکې په دې باندې یو ویډیو هم جوړه کړې وه کیدای شي څه ملګرو کتلي څه نه وي کتلي او نو بیا غواړم چې په دې اړه باندې یو څو خبرې تاسو سره وکړم ګورئ ملګرو اول پوښتنه دا ده چې انټروی راتګ او بیا د انټروی جواب راتګ دا دواړه مکمل ډول باندې د اوپرا په لاس کې دي او هر دوسیه فرق کوي اوس که یو کس دی هغه له 3 میاشتې بعد انټروی راځي ضروري نه چې بل کس ته هم 3 میاشتې بعد راځي داسې خلک دي چې هغه له 3 کاله بعد انټروی راغلي داسې خلک دي چې هغه ته 1 میاشت بعد راغلي انټروی داسې خلک دي چې هغه ته 6 میاشتې بعد راغلي ده مختلف وختونه دي مختلفې دوسیې دي د دې مختلف چې کوم کیس ورکران دي هغه ټول مختلف دي نو اول خو زموږ افغانانو کې دغه خبرې ډېرې زیاتې دي چې د پلانکی ته خو 15 میاشتو کې رااله مالولې په 2 کې په 15 کې ناراضي زما خواته میاشتې وشوي پلانکی ته په 3 میاشتو کې رااله مالولې په 3 میاشتو کې ناراضي نو ګوري ملګرو د هر کس د هر ملګری دوسیه فرق کوي هیڅ تاسو خپل دوسیه د بل کس پورې مت اړئ دا غلطي خبرې دي بلدار چې د هر کس د بارا ځان لکه اسور کوي چې هغه تاسو دوسیه هغه چيري تاسو دوسیه ټول ګوري هغه دغه مسول دی نو هغه ټول یو د دې لپاره یو مسول نه دی مختلف مسولان دي هغه ګوري او هغه تاسو دوسیه په مخ کې وړي نو اوله خبره خدا ده دویم هر کله چې تاسو انټرویو ورکړل جواب چې کوم دی دا هم مکمل ډول باندې د هر کس جدایي یا د هر کس دا د کیس ورکر پورې اړه لري دا اوپرا پورې اړه لري چې هغه کله تاسو جواب راولېږي په هغه باندې هغه کله فیصله کوي به هغه کله راځي نو د دې لپاره د اوپرا خپل یو کرایټیریا دا یو خپل یو سیستم دی هغه سیستم سره هغه مخکې او تاسو ته جواب درکړي اوس که بعضی ملګری دا وایي چې پلانکی ته جواب په شپږو میاشتو کې راغی مال به هم په شپږو میاشتو کې باید راشي نه دا غلطي خبرې دي ستاسو دوسیه ځان نه ده داغه دوسیه ځان لده ستا کې ځان لده داغه کې ځان لده ستا ولایت ځان لده هغه ولایت جدا دی نو دا ټول هر څه جدا دي تاسو نو د دې لپاره فیصله کول کیس ورکران دا هر څه جدا دي نو وخت به هم جدا دی نو تاسو خپل دوسیه د بل پورې متړئ اوس که یو ملګری دی چې هغه ډیر وخت کېږي 8 میاشتې 10 میاشتې 12 میاشتې کېږي نو تاسو په یو سیستم باندې په ایمیل په ذریعہ باندې یا خط په ذریعہ باندې اوپرا ته یا خط هم لګولای شي ایمیل هم کولای شي ترڅو تاسو ته یو معلومات واخلئ نو هغه تاسو د سوشل په درو هم کولای شي او خپل هم کولای شي سوشل ته تاسو ورځي هغه درته وایي چې زه درته ایمیل یا خط لګم او پراته نو هغه د سوشل کارت سوشل درته مخ کې ایمیل هم کولای شي او پراته تاسو لپاره او خط هم لګولای شي نو دا د تاسو سوشل پورې اړه لري چې تاسو خپل کوئ نو تاسو خپل هم کولای شي تاسو یو خط او پراته لیکلی شي چې ما پلان کې تاریخ انټرویو ورکړی دا تر دا ماته کوم اپډیټ نه راغلی یا تاسو ورته ایمیل هم کولای شئ اوپراته د اوپرا ایمیل تاسو د اوپرا د سایت نه اخیستلی شئ او ادرس خو تاسو ټول ته معلوم نه ادرس د ګوګل نه اخیستلی شئ یا تاسو ته چې کوم د انټرویو لپاره خط راغلی و په هغې باندې د اوپرا ادرس دی او تاسو خط ولیکئ او بیا هغه ادرس باندې تاسو ولیکئ نو هغه به اوپرا ته ورشي دا تاسو مطلب کم سے کم 8 میاشتې وشي هغې نه بعد تاسو کولی شئ د دې لپاره څه شرط نشته چې تاسو څومره وخت بعد یا ایمیل کولای شئ او یا خط لیکلی شئ او پراته ترڅو تاسو معلومات واخلئ د خپل انټرویو په اړه باندې تاسو پورې اړه لري خو دا طبیعي خبره ده چې دا وخت اخلي او دا وخت چې کوم دی هیڅ چا لپاره هم هغه حد نه دی معلوم لیمټ نه دی معلوم چې تاسو موږ په میاشت کې جواب درکو یا کال کې یا 12 میاشتو کې یا 15 میاشتو کې یا 2 میاشتو کې نو د دې لپاره تاسو منتظر اوسئ ضرورت نشته چې تاسو ټینشن واخلئ د فیصله د اوپرا په لاس کې دا اوپرا خامخا تاسو په دوسیه باندې هغه فیصله کوي او تاسو ته خامخا جواب درکوي په دغه دوران کې دغه 2 میاشتو کې یا 12 میاشتو کې یا 15 میاشتو کې تاسو کوشش وکړئ تاسو فرانسوي درس وایي ژبه زده کړئ ژبه ډېره ضروري ده کارونه ډېر زیات دي ولې که تاسو ژبه نه زده نو تاسو په اسانۍ ځان ته کار نشئ پیدا کولی بیا په اسانۍ تاسو د خپلې خوښې کار نشئ کولی نو که تاسو غواړئ چې یو اسان کار د خپلې خوښې کار تاسو پیدا کړئ او ښې پیسې کې وګټئ نو تاسو اول ژبه زده کړئ د هر څه نه تاسو ته مهم چې کوم دی ټولو نه مهم ترین شی چې کوم دی هغه ژبه زده کول دي نو تاسو فرانسوي ژبه زده کړئ تاسو به کارونه اسانه پیدا شي نو دغه وخت مه ضایع کوئ ځکه هر کله چې تاسو اسناد رااله تاسو نورو ادارو ته ځئ ځان رجسټر کوئ هغه کې په منډه تر مصروف شئ بیا هغې نه بعد اکثر ملګري کار شروع کړي نو داسې ستاسو هغه فرانسوي ژبه پاتې شي نو ښه مشوره دا ده ښه خبره دا ده چې دا کوم وخت تاسو منتظر یاست په دې وخت تاسو فرانسوي ژبه زده کړئ
ترڅو چې کله اسناد راځي نو تاسو باید څنګه جواب دی او تاسو به هغه خپل مشکل حلولای شئ خپل. نو مننه ملګرو، که هر ملګری هر څنګه پوښتنه لري نو تاسو خپل پوښتنې دلته زما په یوټیوب چینل په کمنټ سیکشن کې تاسو خپل پوښتنې کولای شئ. ان شاء الله په خپل وخت به تاسو ته خامخا جواب درکوم.